زه یو خبره کوم ارون باچا اسد یو غزل ویلې د حاجي اکبر سیال سترګې د نور د چا نسه وباسي د چا نسه او د چا نه زړه وباسي او سیال د وینو په ابشار کې ولاړ د ژوندانه د مخ نقشه وباسي غلطه شو کاپیه زړه او نقشه غلطه راځي دا دغه کاپیه دی د بخښنه غواړم دویم سوال زما دا و خو د لیک په مخ کې شو دا چې د ظفر او د زورکي دا کاپیه چې کوم ده که نه نو دا د دې جواب شته پښتو کې ځکه چې دا زورکي داسې اواز ده چې دا د زور او د پیښ میس کې اواز غونډه کوي او دا ساکن د زور میس کې اواز دی د دې جواب شته نه چې دا کافیه مضبوطه کافیه مونږ نه ګڼو خو که زورکي راشي نو دا پښتو کې ډېر شاعرانو کړی اگر دا ساده نور خبرې دې نه دي کافیه صرف کې د زړه او نقشه غلطه ده زه خو ورته هغه جواز هم دی چې کوم جواز پیش کړي دا خو لهجه هم نه ده داسې لهجه خو هم نشته موږ دا لهجه هغې کې جواز پیدا کېدی شي که نه دې کې جواز هم نشته بل ما چې کوم هغه نظم لیکلی نو لمي صاحب که نه د پیسې زور دا واو مجهول چې ما استعمال کړی ان زما کاپي به ټول واو مجهول دي دا زور حالانکه واو مجهول چې کوم دی او معروف د دف زائد په تور باندې استعمالول معیوب ګڼل شي په کافیه کې لکه د چې کومه خبره وکړه روي نو روي چې دی نو دا په خپله ساکن او دا دله چې دی نو حرکت دا دف زائد ورکوي د دله مخکې چې کوم لفظ مثلا تی ری دا په اخر کې راشي لکه ابشار سردار نو دا د دې مخکې چې کوم لفظ نو دا دله حرکت ورکوي نو دا وو مجهول چې دی نو خلکو نه دی خوښ کړی لکه د دې وجه نه بل دا چې د چې کوم خبره کول هغه مطلب دا و چې چونکه دغه په خپل ساکن وی روي نو چې د دې نه مخکې کوم دف زائد دی نو کچری دی د حرکت غلط وي لکه یو بل سره سمې نه خوري په ټولو کافیو کې نو ظاهره خبره ده چې د بیا ټوله کافیه د غلطه شو لکه دې کې ډېر احتیاط ځکه پکار دی د کافیې چې دي که نه د کافیې نه اجزا دي د هغه اجزا په دې دا کې زمونږ د ملګرو مشرانو په خپلو کتابونو کې ویلي لکه ځینې د فلم خبره وکړه زما خیال لکه ملګري بحر الادب وګوري د شیرشاه ترخوي په هغې کې رڼا اچولې ده د دې نه علاوه چې کوم دی د ډاکټر خیال بخاري کتاب چې کوم دی په هغې کې هغه په دې باندې باقاعده تفصیلي خبره کړې ده چې د کافیې اجزا کم دي او لکه زو کافیه څه شی دی څنګه چې خوشحال بابا سمندر سے دو هغه کې دا چې هغه د عربي روزو قائل نه او د پښتو خپل روز دي هغه صحیح نه څه او د ډاکټر خیال بخاري او د شیرشاه ترخوي نو یې کې دا رګنه چې دف زائد او روي هغه باندې سړی پوه شي د دریو اجزاو باندې نو په کافیه بیا پوه شي چې لکه دا کافیه کم ځای باندې نه غلطیږي یا د چې کوم وویله چې د یو سیس ته واحد جوړ کړه یو لفظ نو هغه واحدان به یو بل سره کمپیر کړه د هغې تقابلي جایزه وکړه نو که چېرې هغه نه یو بل سره نه ځي نو دې مطلب دا چې تا دغلته کې غلطي کړې چې تا کوم مرکب استعمال کړی دی کې غلطي کړې هغه جدید شاعري او نو نبی صاحب یو سوال لکه اجمیر ګل صاحب وایي چې لکه د فکر لازم دی لکه که نه نو داسې لکه ساحل صاحب ته چې وګورئ نو هغوی بل او ګل هم استعمالوي نو دا د علاقې د لهجې تر حده پورې صحیح دی که دا موږ هم خپلوو دا خبره تکنیکي لحاظ سره چې کوم د کافي ډیفرنس دوره پکې ډېر موږ نه منلو لکه چې څو هغه تکنیکي لحاظ سره کافي چې کوم نه سټارټ کېږي که نه د اخیری ساکن نه چې مخکې کوم ساکن راشي د هغې نه مخکې چې کوم حرکت یې هلته نه کافیه سټارټ کېږي تر اخره پورې هغه به یو شان راځي که نه هغه لفظونه به او د هغې حرکت اواز دغه دی جوړېږي خو سال خاص دی چې یو ساکن نه دی نو بیا د اخري ساکن نه مخکې به وګورو که دوه ساکني که نه د اخري ساکن نه چې سیکنډ لاس ساکني د هغې نه مخکې چې کوم حرکت دی هغه د انستا کافیه جوړېږي دا یو عامه غلطي چې کوم وختي خبرو کوي په درېیم ځای په دې کوم د عامه غلطي د عام پښتو شاعرانو په اردو والے خیال سره دي چې په مطلب کې به سخت او تخت راشي نو وروسته به مست راوستی دا غلط دی چې تا هلته کې ښې او تیب ډیفاین کړه ستا روي د ښې نه شروع شوه ښې ستا هلته کې تا چې ډیفاین کړه ته وروسته دا ښې اوس راولي دا ښې او تیب ته اوس راولي هکه مطلب کې د خیال ونه ساته بیا چې لاندې څنګه راولي خو چې مطلب کې دا ښه تا مطلب کې ووایي چې زما کیفیت دا ده نو وروسته بیا ته دې نه تجاوز کوې هغه غلط دی ځکه مطلب مو ډیفاین ډېر خطا ده ډېرې تفصیلي خبرې وکړي او لفظي معنی چې دا نو د کافي خپل لفظي معنی د رستو پاتې کېدل او د ردیف معنی هم رستو ده ردیف معنی چې سور پسې سور چې کوم او سور هم دی او رستو تګ هم دی سور پسې سور رستو ناست دی که نه چونکې دی د کافي نه پس راځي نو ځکه خو بل خبره چې دی ته اهم خبره دا کوم که نه د
ګوره دا ورته وایم چې ګوره ښه شاعران کلاسیک شعرا وګڼه دا ثبوتونه ښیم چې ګوره هغوی هم ګوره د دې خیال خو یو بعضې وخت کې نه یې خبرې ساتي ته خیال کول پکار دي که نه چې لکه چې دومره پردان زمونږ چې هلکانو نو د حجرو مجلسونه پکېدل بعضې ملګرو ته به پته وي چې کوم زمونږ د عمر دي لکه 500 نه اوړېدلي دي نو هغه حجرو هغه مجلسونه یې لیدلي دي بلکې کړي هم دي بعضې خو ډېر روانکار وي چې څه وخت یې هلکانو نو هغه چې کوم دی دا چې کوم دی نو دا دغه چې کوم دی دا زه دا ویل غواړم یو ځلې په دې کړي کې مجلس و نو په هغې کې یو دغه راغلی و یو مشر و هغه مجلس هم کو او ډېره ښه هارمونیم یې غږ و باجه ډېره او هغه سره خپل یو وړوکی زوی راغلی و هغه ډېر ښایسته هلک و سمارټ هلک نو ده چې کله باجه غږوله نو ده نه پس دی چې ستړی شو نو هغه زوی ته یې ویې راشه ته وغږوه هغه مجلس بیا کو نو هغه چې څنګه مجلس شروع کړو دا مشر سړی راغی نو په دې خلک ټول هغه ته متوجه شه بچي ته نو ده چې کوم دی نو په دې سټ کې ووته وی چې دی نو ما شرمې او په میدان کې مې شرمې خلکو ته په ارام مې پرېږده د تا نه ښه مجلس کې اوس ده به درنګ پس داسې تاوېده وي د دې ځای غلطي وکړه دې ځای دا غلطۍ یادولې او خلکو وی چې دی به نه راځي دا پلار به مجلس نه کوي دا هلک په مجلس کوي هغه د هغه په لاس کې خدای خواږه ایښي لکه د دې باوجود چې هغه ټیکنیکل غلطي کوله خو د هغه په لاس کې خدای خواږه ایښي نو دقس دا تخلیق جادو دی چې بعضې شاعر او بعضې تخلیقکار په لاس کې خدای دومره خواږه ایښي چې که هغه غلطۍ کوي هم تکلیفي خو بیا هم خلک هغه خوښوي نو دا دی که نه چې دې ته خیال کول پکار غواړي چې دا میډیکل ساینس نه دی نه نیچرل ساینس دی دا د تخلیق دنیا ده دا ځان له خپل اصول جوړوي او په خپل ماتوي دا امکانات وي لکه دا امکانات هر وخت وي چې خلک د جوړ کړو اصولو نه اپل لړ شي لکه غني خان په ټوله شاعري چې دی نو چوکاټونو نه ټول چوکاټونه یې مات کړي دي خو لکه د بیا هم که مونږ ته څوک وایي چې د شلمې صدۍ نه ما د پښتو شاعرانو یو نوم راخلې نو هغه به مجبورا غني خان د دې باوجود د دې دومره غلطو باوجود ټیکنیکل غلطو نو دغه خبره لږ تاسو سره شیر کوم چې هسې نه چې دا د کافیې دا تعریف ستاسو په تخلیقي سفر کې رکاوټ جوړ شي او تاسو درنګ پس وایي چې نه دا مې غلطه لیکه هغه یو غزل باقي شل کاله صرف دغه یو غزل ولیکئ داسې هم نه ده دا د مشق خبره خیال پکار دی غني خان دا مثال هم جوړ کړ ډېر دا برکت دی دا د مشق خبره ده او چې سړی په مشق نو هغه نه کافي دا د ټیکنیکل سیزونه د ابتدایي شاعرانو لپاره ټیک دي که نه چې هغه لکه د دې خیال ساتي د ټولو لپاره ټیک دی خو مطلب د دې دا نه دی چې ګنې دا د دومره لوی رکاوټ جوړ شي سړی دی اړوه دا به هغه پرېږدي که نه چې زه دې دا یو چوکاټ پکار دی لکه ځان ته مخکې د بدلسلونه کېښودل پکار دي چې زه لیکم ځکه چې تخلیقکار خو وایي دا اصل کې چې دی ولولي او روح ته ورکوز شي احمدي طالب وایي پس د نیمې شپې نه کېنه کور کې ویښ او مخکې پکې شعر وایي که نه چې باس تمامه شپه د ځان څوکیداري کړي کارغه ټوله شپه وي پروت لکه بطیخ او دومره خوږ نه شي چې دوست دشمن دې وخوري نه چې شي د غورځولو بادرنګ تریخ لکه داسې کاپي او ردیف د هغه یو ځای راوستي دي ډېر زبردست او دې کوم بیا چې کوم دی نو هغه مونږ چې کومه خبره وکړو روي که نه خین او خې خبل نه چې د روي نه مخکې چې خو دې معنی لکه سړی نه شي صدر صاحب دا ذهن کې کېښودل پکار دي چې زمونږ 15 توري چې دي نو هغه د زاید دب په تور راځي هغې کې یو خین دی یو نون دی یو سین دی یو شین دی او یو بل ټکی دی دا 15 دي صرف چې دا د دې دغه نه مخکې راځي پندوي چې ګنې په زرګونو به راځي او چې د روي نه مخکې کم راځي که نه نو زیات تر دا 15 دي لکه چې څومره په لکونو شعرونه لیکلي شوي دي په هغې کې دف زاید چې دی نو هغه دقه 15 ټکي کم دي یو نون دی یو خین دی یو سین دی یو شین دی او یو معنی هیر دی لکه زباني یادولې نون سین شین خین او خین سین شین خین نون یو بل ټکی دی مې بي چې بیا زما مضبوطه راشي خو دا 15 دي بس لکه بعضې وخت کې عجیبه خبره راشي که نه دا سړی ګوري نو